دوکاندار د یو موبایل سره 1 کیلو پیاز په ورکولو ټول موبایلونه خرڅ کړل. د هند په تامل ناډو ایالت کې یو دوکاندار د موبایل خرڅولو نوې طریقې اقتصاد پوهان حیران کړي دي. دوکاندار سره ډیر موبایلونه ول، په ټوله ورځ کې د یو څخه نیولې تر 5 موبایلونو خرڅول. خو دا ځل یو موبایل سره 1 کیلو پیاز په ورکولو زیات موبایلونه په ډیر کم وخت کې خرڅ کړل. په هند کې د سختو اورښتونو له امله پیاز کم شوي او اوس په 1 کیلو د 1000 هندي روپیو څخه پورته خرڅیږي. په دې طریقې سره هندي دوکاندار هم ګټه وکړه، هم ترې خلک خوشحاله ول چې پیاز ورته په مفته لاسته راغلل. د STR په نوم دوکان چې خاوند یې رسنۍ ته ویلي، ما غوښتل چې په دې سختو ورځو کې خلکو د پیازو ستونزه حل کړم او هم ګټه وکړم، نو د یو موبایل په خرڅولو 1 کیلو پیاز هم ورکړم. په دې وړاندیز مې سوچ وکړ او بالاخره پکې کامیاب شوم.